کوشش کوله کوي زه وایم چې په ده باندې قانوني کاروایي وشي چې دا نور خلک هم د دې نورو پوښتنو نه منع شي. تاسو ته دې یاده وي چې ما په قمبر کې یو کیفې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو راځئ نن سره د نور اخلاص ټول حقیقت شیر کو، یعنی سیدولي شاه چې کوم دی نور اخلاص ټول حقیقت ښکاره کو. حاضر عمر سره ویډیو ګوره، ویډیو نه بعد موږ خپل یو څو خبرې کو چې نور اخلاص د سیدولي شاه په باره کې څه وایي. د ویډیو را سره رومبه وګوره، ویډیو نه بعد بیا موږ خپل یو څو خبرې کو. کوشش کوله کوي زه وایم چې په ده باندې قانوني کاروایي وشي چې دا نور خلک هم د دې نورو پوښتنو نه منع شي. تاسو ته دې یاده وي چې ما په قمبر کې یو کیفې ویستې وه، نو هغې ته ما ته څه مسلې رالې. د هغه مسلو د وجې ما سوشل میډیا څه وخت لپاره پرېښوده. زما کیفې هم ختمه شوه، ما سوشل میډیا هم پرېښوده. زه ډېره زیاته ډپریشن ته تللې وم. زما علاج شروع نو چې کله ما فیسبوک انسټال کو نو ما ته خلکو ووایي چې داسې یو کس دی او راځي وایي چې دا زما ښځه ده. ما زه خو دې قصو نه یم خبر. هغه ورځو کې زما خپله طبیعت ټیک نه و، نو ما د ده نه تپوس ونه کړو چې ته څوک یې، ولې ما پسې انښتی یې، ولې ما پسې لګیا یې. خو ما وی سپي غاپي او کاروان تېرېږي. ما دا خبره بالکل اګنور کړه او دا اوس چې ورسره په جنګ شوې یم، په دې وجه په جنګ شوې یم. ما وی چې دی به چپ شي، خو دا نه چپ کېږي. هغه نورو خلکو ته دوستان دغه ویډیو ستاسو سره موږ شیر کړی. نور اخلاص ویډیو چې د سید ولی شاه مبارک څه ویلي نو هغه ټول حقیقت یې ښکاره کړو. خو د دې ویډیو نه موږ ته دا اصل کې دا سید ولی شاه نور اخلاص دواړه په سلا دي د خپل پیج د مخکې کولو لپاره یا فالو د مخکې کولو لپاره یا د پښتون د کلچر د شرمولو لپاره دوی داسې قسمې ویډیوګانې کوي، یعنې زموږ د پښتو نوم یې هم بدنام کو. نور اخلاص رالېږي سید ولی شاه پسې خبرې کوي، سید ولی شاه رالېږي نور اخلاص پسې داسې قسمه خبرې کوي. هغه هم لکه نور څه مقصد په دې کې ویډیو کې نشته، او صرف دومره دی چې زموږ د پښتو کلچر چې کوم دی هغه دوی بدنام کو، یعنې پښتو یې هم وشرموله. ډېر فضول بکواس هم کوي په ویډیو کې. تاسو به دوی ډېرې ویډیوګانې هم شیر کړي، یعنې لیدلې وي، اورېدلې هم وي. موږ هم ستاسو سره دا ویډیو شیر کړه. نو دغه ویډیو لکه یو د یو پسې خبره کې بل د بل پسې خبر کې نور اصل کې دا په خپلو کې میلاو دي. خو کم از کم چې داسې ویډیوګانې موږ له راځي نو چې هغه موږ مکمل سکیپ کو، یا دوی د دوی ویډیو نه ګورئ، دوی په ویډیو باندې لایک کمنټ ځان راځي نو دوی به آینده دپاره ویډیو نه کوي. خو دا زموږ په وجه باندې چې موږ د دوی ویډیو هم ګورو، هم شیر کوو، هم ورته کمنټس کوو، نو په دې باندې دوی خپل پیجونه چینل هم چلي، خپل پیجونه دا پې هم مخکې کوي. یو رالېږي دا چینل مو کوو، بل رالېږي هغه چینل مو کوو. نو دغه یو ویډیو تاسو سره موږ شیر کړه. نو د داسې قسم ویډیوګانو دپاره زموږ دا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. داسې قسم ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. دې سره تاسو ته ټیکنیکل ویډیو هم میلاویږي. که ستاسو موبایل کې هر څه پرابلم وي موږ ته کمنټس کې ویلی شئ، او دې سره سره به تاسو ته داسې ریلیکشن ویډیو هم میلاویږي. نو زموږ چینل د داسې ویډیوګانو دپاره ضرور سبسکرایب کړئ.